गाड़ी को आग लगाओ गाड़ी आग लगाओ د پرلط کمیټې چې کوم اعلان کړی و چې د پاسپورټ افیس مخته کنټینران شو برای مخصن پر 4 بجې باندې د پولیس او اف سی لخوا پر هغه باندې چاپول سو چې په هغه کې صدر صادق او ورسره 15 نور لغړیان هم وجیل ته بیولې دي. راځي د مخصن صورتحال بم در سره شریک چې پر 4 بجې باندې کم شان وسوځل سو کم شان تورونه ولګیدل او د بوګي خبرې بم اورو چې بوګي پر موقع باندې موجود و چې بوګي د خلی مجلس مو او دغه پیغام مخته شیر کی چې ټول ملګری خبر سي د پرلط د کمیټې د ذمہوار ملګرو د خوا دا ویل سوي دي چې تاسو ټول پر همن باندې د چمن پرلط ته ځانونه راورسوي. ویډیو پیغام गाड़ी को आग लगाओ गाड़ी आग लगाओ یو خوانه کې کمانډر صاحب تقریبا 10 موټر ولا مش 10 کاسي 10 موټر د 10 کس په څه سره نو بیا موږ مرګري لاسونه ورمات کله څوک خوش کله تقریبا څوک کسان جیل به ولدي ان شاء الله خدای مهربان زمون عرب خدای واوري الله مالک دی ان شاء الله. ویډیو مختر سره شیر کی صدر ویان صاحب هم بوتلی نور مرګري هم به ولدي او موږ کله اوس پر دغه د جیبین لا ولایي نو زموږ ملګري در وسله سره نه درکه دي سره پیسې وي نه دي نو موږ ولسته دا پیغام ورکو چې تی سار همت وکړي غیرت وکړي چې په نام چمن والای پښتون بسار غیرت وکړي راووزي چې کم روډونه پر لټ ځان اورسي د پر لټ څخه هر مشرانو راويستله پر هغه باندې به مشتي عمل کو پر هغه باندې به قدم اخو ورواچوي ورا ګرځنه ولاله ورواچوا مرګورو دا اپسی والا پر پرلط حمله کړې ده یا علاقه مټر وسوځي गाड़ी को आग लगाओ 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 गाड़ी आग लगाओ गाड़ी को आग लगाओ चलो مرګور ویډیو په ګروپ کې شیر کی مرګورو چمن خلک خبر سي راس پرلط کالج روډ پاسپورټ افیس مختراسي پلوس اپسی والا کډر غلي د بدمعشي کوي. د هر کم معلوماتو د پاره از مشاکر سنگری پیج در سره پالو کی.